سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو د هلمند په سنګین کې د حکومتي ځواکونو له لوري ترسره شوي وروستي برید ته په اشارې لیکلي د ملکي وګړو په تلفاتو سترګې پټول ستره جفا ده. کابل اداره وایي هغه 1599 طالب بندیان نه خوشي کوي چې په جنگي جرمونو او اخلاقي فساد تورن دي. د وردګو ولایت کوچیانو له حکومت غوښتي چې د عليپور ملیشې مهار کړي. دوی تور پورې کړی چې دغه ملیشې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ډاډ هر راز وحشتونه ترسره کوي. ناټو د کابل ادارې له پوځ سره د کورونا ضد مبارزې لپاره د لومړنیو توکو مرسته تایید کړه. روسیه وایي چې امریکایي استخبارات او پوځ په افغانستان کې د نشهیي توکو په قاچاق کې ښکیل دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو راپور کې ویلي چې په فراه ولایت کې یو امریکایي پوځي وژل شوی. د عراق پارلمان وایي امریکا په بغداد کې له خپل سفارت نظامی اډه جوړه کړې او ګڼ شمېر درنې وسلې پکې ځای پر ځای کړي. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکی بیل ګیټس وایي ټولنیزو رسنیو د کورونا په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د خبرونو پای.